السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، د ولسنامې لیدونکو، ښارونه، سړکونه، ټایم سکویر او مختلف ځایونه مې درته هم وښودل. خو نن مونږ په دغه خپله علاقه کې لوکل پارک ته راغلي یو. مطلب دا د سړک غاړه ده، خلک پکې راځي، ګاډي ودرېږي. هغه دي لکه د سیل سپاټې ځایونه نه زموږ چې څنګه کړاکړه دی او څنګه ملم جبه ده، څنګه کالام ته خلک ځي، بیا ځنګل ته ورخیږي، بیا خپلې درۍ خورئ، ځان له خوراکونه او پخلي مخلي کوي. دغه شانتې دا هم خلک راغلي دي. دا سپاټ دی، داسې نور سپاټس دي وغیره وغیره. هلته کې ګاډي ودرولي دي، فیملي اوز ورسره دي، د چا سره ملګري دي، د چا سره دوستان دي. نو په دغه ځنګلو کې خواره شوي دي او بیا دوی باقاعده چې کوم ځای کې ځان له ناسته کوي، خپل هغه ټینټ یې راوړی، نو حکومت له باقاعده د دې پیسې هم ورکوي، د دې ځای د صفایي خیال هم ساتي. بیا چې پاسې نو د خپلې بوتلې دا ټولې په شاپر کې غونډې کړي او په یو ډسبین کې ګزارې کړي. نو دغه شانتې ځایونه زموږ په وطن کې هم شته او خلک ورته هم راځي د مختلفو سیمو نه، لکه سوات د مردان نه، د صوابۍ نه، د کوهاټ نه، د اسلام آباد او د یو ځای بل ځای نه خلک راځي. خو دغه ګندګیانې بیا ځای په ځای پرېږدي. بیا د دې ونو د ښکلا ته وګوره، د دې ونو د ښایست، د دې ونو د مزیدارۍ ته وګوره، دغه شاته کې وګورئ، د دې سړک د غاړې دې ونو ته وګوره. دا د خلک پکې روان دي بې خطره، منډې وهي. دغه شانتې شاته د ځنګل ته وګوره. د دې به په سوونو کلونه شوي، په سوونو، دا نه چې دا د لسو شلو کالو خبره ده. خو دا خلک د ونې سره مینه کوي، دا ونې ساتي، د دې حفاظت کوي لکه د خپلو اولادونو. نو زما د دې خبرو سره سره ستاسو د ټولو نه خواست هم دا دی، هیله هم دغه ده چې تاسو هم خپل د سیل سپاټې ځایونه صفا وساتئ، پاکې وساتئ او د دې ونو سره مینه وکړئ، د دې ونو د کټایۍ نه ځان وژغورئ. بس مونږ به پکې هم دغه واک وکړو، منډې به ووهو. او اوس به ډېر پښتانه وایي چې دا څه نیم څیز دی اغوستی دی، خو بهرحال د منډو دپاره ناستې دي چې دغه څیزونه دي اغوستي. راسره اوسئ. بله ورځ زه په سوات کې په یو ځای کې وم، حیات ته مې کروړې به نه چېرته کروړې ساحل صاحب په خپل شعر کې استعمال کړي دي، راوړي دي. اباسین صاحب په خپلو شعرونو کې د فلورا د دغه خپلو وطنو میوو ذکر کړی دی. ساحل صاحب وایي چې زمونږ جنتونه دي زمونږ د غرونو غاړې، جانانه ځو راوړو ته په جولو جولو کرکڼې، او چې د بڼ په سینه ناست دی لونګ په تار کې بڼې، چې ستړې ستړې سترګې کړې راپورته زړه مې سکڼې. نو کرکڼې، کروړې، دغه شانتې ګورګورې، دا زمونږ د وطن د غرونو د میوو نومونه دي. نو دلته مې کروړه ولیدله، ما چې تاسو سره شریکه کړم. او دا یو کلی دی، ښکلی مزیدار ټاون دی، د هغې خواته د سیل سپاټې ځای هم دی او سړک پکې هم دی. نو دغه اوبه درته هم ښیو دلته کې په دې غرونو کې. مطلب دا ځنګل دی، په دې کې د باتروم او د پارکینګ او هر سیستم پکې شته. نو راسره اوسئ. ماز باچا دا د اوبو ډنډ دی او دا لکه دغه بیچ چې دی نو دا په نورو ملکونو کې هم دی، خو هغه داسې سیمټي او مرمري جوړي او دا داسې د شګو مګو جوړ کړی دی او داسې ډېر های فای نه دی. خو بهرحال د دې خوا او شا ټاونونو خلک چې دي هغه هم دلته راځي، په دغه اوبو کې لامبي، څوک د ځان سره خپل کوترې راولي، څوک د ځان سره خپله پیشو راولي، ګاډي راځي، څوک منډې وایي، څوک سویمینګ کوي. او به دغه سپی پکې داسې ښکلي ښکلي ټوپونه وایي، دا سړی عادت کړی دی که نه. نو دا د دې خلکو ژوند دی او ښه مزیدار دی. 05 په دې څه مطلب دی؟ دا ماته ته ووایي که نه، وایه. دا دغې بیچ ته پکې سړک تاو شوی دی او په دې لیکلي هم دي ګاډي ورته هم دننه ځي او مونږ به داسې ځو، مونږ به سیده ځو، ځکه چې زمونږ سره د اوبو کاسټیوم نشته، مونږ ته اجازت هم نه راکوي چې مونږ دې بیچ ته کوشو بیا مونږ په دې کې ولامبو که نه. نو دې له بیا راځو د خیره. اوس به مونږ دغه خپله لاره او دا د سړک په غاړه څونه غټې غټې ونې ایښودې دي، دا هم دغه ونې دي، خو دا راتاوې شوي، بیا دې ښکلې ښکلې پرې کړي، نو زیلې نه دي ختمې کړي، خو د ونې هغه تنه ده باد و باران د وجې نه راتاوه شوې ده
دا دلته ځان له یو ښې روان کړی دی او بره جرنیلي سړک دی او لاندې دې ښکلی ځنګل مزېدارې اوبه ډنډ د اوبو او خلک دا هوسۍ ده شاته نو دا یوازې دا نه چې دا یوه ده داسې به په دغه ځنګل کې په سلګونو زرګونو وي او ښه اخواته ګاډي روان دي که نه او دا ځنګلی هوسۍ ده داسې نه ده چې د کور ده نو دلته ما بل وزم سوی مې ولیدې او دا د دې ټاون د بیچ ته چې خلک راغلي دا د هغوی پارکینګ دی څومره خلک راغلي دي حالان کې نن نه څه د چوټۍ روز ده نه څه بل څه تهوار دی خو بس دا خلک چې کوم دی مازدیګری دلته تیر کړي ځان ستړی کړي بیا لاړ شي ویده شي سهار وختي پاسې لکه ته به دوی مانځلی ځي لمونځ خو پکې نه کوي دا خلک مسلمانان به کوي خو نور خو د دې ځای خلک خو نه کوي خو وخت یې هماغه د اسلام چې کومه طریقه کار دی هغه شانته د شپې ویده او د ورځې کارونه کوي نو دغه هوسۍ پکې تاسو ولیدله هغه د لاړه پناه شوه را سره اوسئ دا پولې پکې د تختو جوړ کړی دی ما په خیال د دې لاندې دا نالۍ چې ده دې چې دا اوبه ځي دا وګوره دا ګراوند او لوی ګراوند دی ښه مزېدار ماشومان پکې لوبې کوي او هوسۍ هم چاپېره ګرځي او سوی هم ګرځي او لوبې هم روانې دي مازدیګری هم دی ځنګل هم دی سړک هم دی دا عکس چې لګېدلی دی نو هغه وایي چې دا د دې علاقې یو اټلیټ و او په اولمپک کې حصه اخیستې وه او هغه به خپل ټریننګ چې دی خپل کثرت او خپلې منډې به یې په دغه سړکونو په دې ټاون کې چاپېره وهلې نو چې ستا سره سړک امن او ابو هوای نو په هر ځای کې ته خپل گیم کولی شي او هغه گیم که هر څنګه وي که څوک هاکي کوي که څوک فوټبال کوي که څوک کرکټ کوي که څوک والیبال کوي او که څوک منډه وهي نو دا یو ژوندی مثال دی د دې چې حکومت والا کریډټ هم ورکړی دی په دغه وړه ګټه باندې لیکل کړي دی خو یو تاریخ دی دا ځنګل مونږه د خلکو ته وښو هغه مازدیګر را روان شوي رڼا وه او دا دی اوس ماښام شو مونږه څه 4 کیلومتره منډې ووهلې هوسۍ پکې دا ده بیا ولاړه ده او دغه ځای کې روډ طرف ته جال لګېدلی چې دا ګاډي ماډي ونه وکړي دا کار نو دا هغه ونه ده دا بله هوسۍ ده نو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو نن زموږ د دې سیند دا غاړه او دا مازدیګری او دا منډې او دا به م خوښ شوي دا ښکلې ښکلې علاقې دي مزېدارې دا خو پکې زما خیال دی ونې والی شوي دي که څنګه دا باجري ده دا به وګورو که نه یس دا د ونو دغه دي که نه دا د دې ونو هغه چې اره شوي که نه هغه کرش شوي نو دا به چېرته راتاوه شوي بیا به د دوی دا بوره موره جوړه کړي نو ماښامې شو تیاره شوه د نن لپاره هم دا پوره ده او دا د سیند دا غاړه ډېره زیاته مزېداره ښکاري خو دونه دا کیمره به زوروره نه وي چې دا د ونو او د سیند دغه رڼا تاسو ته وښیي خو بهرحال زمونږ د سولې د مینې د محبت د صفایۍ د انسان دوستۍ د ماحول دوستۍ پیغام دې تر تاسو در ورسېږي خدای دې وکړي چې تاسو هر چېرته یې ښه خوشحاله زمونږ دغه د حیات خان ورلډ چینل چې دی په دې کې دا مختلف ولسنامې ولاګز دي خو مونږ ورله د ولسنامې نوم ایښودی دی نو دا دې تاسو ته ډالۍ وي ځان ته یې په ډېر څه قبول کړئ ښه د باد او بریالي اوسئ